السلام علیکم ټولو پښتنو ته سلامونه کوم او دا مخامخ تور سره چې دا زمونږ د خیبر پښتونخوا لاله او زمونږ د پاکستان د خاورې چې ده نو عزت دی لاله عزت به ورته موږ ځکه وایو چې زمونږ د خاورې ده او هېڅکله به موږ چاته په سپک نظر باندې نه ګورو د دې د خبرو په صحیح طریقه چې معلومات وشي نو لکه ډېره به ښایي خیال هم دی لکه په دې باندې چې دا کوم الزام دی په ټیک ټاک کې ما ډېر سټاران ولیده چې په دې پسې ویډیوګانې کړي تنقید پې کوي او خنداګانې پسې کړي هر سړی خور او مور لري خو زه خلکو ته دا وایم چې د دې معلومات هم کول غواړي د الله د قرآن نه ویرېږئ مخې ته د الله قرآن پروت دی بیا یې د بچو ته وګورئ ټول معذوره دي بیا تورسرې ده بیا که مثال په طور د دې څه څوک داسې طریقه باندې حساب کتاب کوي چې لکه په دې باندې دا کوم الزام دی نو دې څه سړی کم دی یا یو یا دوه یا درې سړی نشتی او په زنانه باندې چاپه وهه تاڼې ته وړه په تاڼه کې پې ظلم کوه بیا یې واپس را پرېږده د مرګ دمکي لکه دا هم یو سوال دی که نه په پاکستان کې خو جمهوریت دی لاله او د دې نه خراب خلک موږ لیدلي چې کپړې هم نه اغوندي په دې ټیک ټاک کې بربنډې ویډیوګانې شیر کوي داسې الفاظ استعمالوي چې د انسانیت نه بهر نو باسیت مسلمان باسیت پاکستاني چې دا یوه تورسرې ده زه خپلو مشرانو د خپلو پښتنو د خواست او درخواست کوم چې د دې معامله د دې کوم پولیس والا څه ده دغه دی نه چیړي په دې کې د نور زموږ د پولیسو مشران راشي او دا معامله دې حل کړي بقایه چې پولیس والا ته کومه ډیمانډ کومه خبرې دا کوي باقي دا ثبوتونه هغه وایي تاسو زما لمبر ټریس کوئ راوی باسئ چیکې کوي وایي ګورئ لکه صفا خبرې کوي په دې کې لکه دو لمبر خبره نشتی بل چې کوم خلک په دې پورې نښتي نو زه خلکو ته دا وایم چې ته په خپل کور په خپله خور مور باندې سوچ وکړه چې داسې ته یو پردی تورسرې رالي چې قرآن ته مجبوره کې په ژړا یې مجبوره کې په کور په ښودو په لوښي لرګي باندې مجبوره کې او مړه نن سبا چې دی هېڅوک هم د ځان هم نه دی خبر لا پاتې په بل باندې په داسې حساب باندې چې لکه